د ازبکستان کرکټ ملي لوبډلې راتګ افغانستان ته په ټوله کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې لپاره ډیره ګټه لري. که څه هم د ازبکستان ملي لوبډله یو داسې لوبډله ده چې د افیلیټ لوبډله ده او لومړۍ درجه دویمه درجه لوبډله نه ده، خو په ټوله کې دا چې افغانستان کې تر اوسه پورې نړیوالې لوبې هم نه دي شوي او په لومړي ځل باندې داسې یو لوبډله چې په نړیوال کرکټ کې تازه په تازه خپل ګامونه ږدي او خپل کرکټ فعالیتونو ته دوام ورکړی دی او دغسې یو لوبډله راځي افغانستان ته او بیا په ټوله کې خوست ته، نو دا د افغانستان کرکټ لپاره ډیره ګټه لري چې په ټوله کې هغه لوبډلې چې په اسوسییټ هیوادونه دي یا مثلا لومړۍ درجه هیوادونه دي د دوی سره زیاتره وخت د افغانستان د کرکټ بورډ خبرې هم شوي دي تر څو افغانستان ته راشي او نړیوالې سیالۍ دلته د افغانستان په کوربهتوب ترسره کړي، چې نیپال ته هم دغه وړاندیز شوی و، دې ته ورته عمان او نورو لوبډلو ته هم چې قبولې شوي نه دي. او اوس ښه خبره او ښه زیری پکې دا ده چې د ازبکستان لوبډله زموږ هېواد افغانستان ته راځي، خوست ته، چې همدغه راتګ به یې بالاخره د نورو لوبډلو لپاره هم دغه پیغام ورکړي چې افغانستان بیا هم د امن کور دی او دغلته د کرکټ کور دی او د کرکټ کومې اسانتیاوې چې دي ټولې موجودې دي. که څه هم نړیوال معیاري لوبغالی نشته، خو ولې بیا هم په دې کې لوبه کېدلی شي او نه په لحاظ باندې ټولې لوبډلې همدلته کولی شي راشي او لوبې ترسره کړي او همدغه لوبه به د دې یو شاهدي اوسي چې نورې لوبډلې چې نیپال دي او دې ته ورته نورې لوبډلې دي چې همدغه کوچني ګامونه دي چې د افغانستان کرکټ بورډ باید پورته کړي او دغسې هیوادونه شروع کړي تر څو نورې لوبډلې هم دې ته زړه ښه کړي، تر څو افغانستان ته راشي او د افغانستان ملي لوبډلې سره د افغانستان په کوربهتوب باندې سیالۍ ترسره کړي. نو په دغه ویډیو کې مې غوښتل له تاسو سره دغه معلومات شریکم او د شپږیزه سیالیو پر مهال باندې به دغه سیالۍ ترسره کېږي. نو که چیرې زموږ په صفحه کې نوي یاستئ درسره فالو کړئ تر څو د کرکټ په زړه پورې مطالب او جزئیات هم تاسو ته په وخت در ورسېږي او تاسو زموږ د محتوا لیدونکي یاستئ انشاءالله چې معلومات به ستاسو لپاره په زړه پورې وي.